د ماشومانو غاښونو کیدو سره خېټې ولې خرابېږي؟ د ماشومانو غاښونو کیدو سره هرګز خېټې نه خرابېږي، خو په دې دوران کې چې دا خېټې خرابېږي د دې وروستو یوه وجه ده چې هغه زه تاسو ته په تفصیل سره ویم، خو د هغې سره سره زه تاسو ته دا هم ویم چې کله د ماشومانو غاښونه کیږي نو په دې دوران کې د څه خبرې احتیاط کول او څه څیز ورکول ضروري دي او څه څیز نه منې کول ضروري دي. د ماشومانو چې کله غاښونه کیږي نو دې ته ټیتینګ ویلی شي په میډیکل کې، چې دا یو نارمل طریقه ده او کومه خېټه چې د ماشومانو خرابېږي هغې ته لوز موشن او ډایریا ویلی شي، چې دا یو ځان ته عمل دی او د ماشومانو غاښونه کیدل کوم ته چې ټیتینګ ویلی شي دا یو ځان ته عمل دی. د دې دواړو هېڅ کنیکشن نشته دی د خېټې خرابېدو په منځ کې، خو په دې کې ضروري خبره دا ده کله هم چې د ماشومانو خېټه خرابېږي د غاښونو په دوران کې نو په دې دوران کې دا ماشومان هر یو څیز راخلي او خولې ته اچوي او خپل لاسونه هم خولې ته اچوي چې دې ته موتینګ ویلی شي، او دا د ماشومانو یو قدرتي داسې زده کړه او طریقه ده چې په دې دوران کې ماشومان دا زده کوي چې خوراک انسان څنګه کوي، د دې ذایقه څنګه ده او د دې ترتیب څه دی، چې دا یو قدرتي زده کړه ده چې ماشومانو ته په دې دوران کې دا زده کړه ورکولی شي. نو په دې دوران کې صرف او صرف تاسو دا احتیاط کوئ چې د هغه لاسونه صفا ساتئ، هغه څیزونه کم څیزونه چې هغه خولې ته اچوي چې هغه د جراثیمو نه پاک وي، ځکه چې په دې دوران کې هر یو څیز چې ماشوم خولې ته واچوي نو دا جراثیم، دا بیکټریا، دا وایرس د دې د خولې په ذریعه باندې لاړ شي معدې او کولمو ته، نو کله هم چې معدې او کولمو ته لاړ شي نو د هغه بیا خېټه خرابېږي. نو څوک هم چې دا وایي چې د ماشوم غاښونه کیږي او د غاښونو د وجې نه د ماشوم خېټه خرابېږي نو دا یو میت دی او د دې خبرې حقیقت په میډیکل کې نشته دی. د ماشومانو چې کله هم غاښونه کیږي نو په دې دوران کې ماشومانو ته تکلیف وي او تکلیف دا وي چې د هغو کم ګمز دي، کمې مسوړې دي، کمې ژامې چې موږ ورته پښتو کې ویلی شو، نو په دې دوران کې هغه درد کوي، هغه خارښ کوي، ولږ شانتې پړسوب کوي، وجې د دې نه چې کم غاښونه د هغه دي هغه بهر ته را روان. نو په دې دوران کې که چیرې ماشوم خوب په صحیح طریقه باندې نه کوي، جړا ډېره زیاته کوي، خوراک نه کوي، نو په دې دوران کې تاسو دغه کوئ چې یو کپړه تاسو ورته ښه صفا سوتره وینځي او هغه ورته بیا په فرج کې کیږدئ او هغه کپړه بیا تاسو ورکوئ چې په هغې باندې چکونه لګوي، وجې د دې نه چې په دې دوران کې غاښونه درد هم کوي او خارښ هم کوي او ورسره پړسوب هم وي، نو هغه یخه کپړه چې دا په غاښونو باندې چیچي نو په دې دوران کې د هغه چې کم خارښ دی، کم درد دی، کم پړسوب دی، دا ورسره ټیک کیږي او په دې دوران کې تاسو بروفین، پیراسیټامول یا پیناډال شربت ورکولی شي، خو د ډاکټر په مشورې سره. په دې دوران کې تاسو دا هم کولی شي چې ستاسو کم صفا لاسونه دي هغه به صفا سوتره مکمل ووینځي او د هغې نه بعد تاسو خپلې ګوتې لږې ورته په یخو اوبو باندې یخې کړئ او د مسواک یا د برش په شان تاسو په ګم، په مسوړو او په جامو ورته بهئ چې د هغه کم تکلیف یې هغه لرې کېږي. نو په دې دوران کې تاسو د ماشوم د صفایۍ خیال وساتئ نو ستاسو د ماشوم خېټه ورسره هرګز نه خرابېږي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.